زاړهپالې او جنجالي ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ تر ټولو مشکل ترینې مرحلې کې ورداخل شوی دی او داسې معلومیږي په امریکا کې چې هغه د خپل طاقتور واکمنۍ د زوال ترین یا مشکل ترین دور نه تیریږي. آخر څرنګه وشو چې د طاقتور ملک زاړهپالې او طاقتور ترین ولسمشر یا صدر چې دی هغه د خپل واکمنۍ د بایلات یا د مشکل ترین دور سره مخ شو. What happens when power begins to slip سلور away? ټکي دي، غټ ټکي دي. یو، هغه د ایران خلاف د اسرائیلو په لمسه یو داسې جګړه شروع کړه چې په امریکا کې ډیره زیاته غیر مقبوله ګڼل کیږي. د دې جګړې د لاسه په امریکا کې دننه او په نړیوال ډګر باندې ګراني سیوا شوه، د تیلو نرخونه سیوا شو. نه یوازې دا چې امریکایان یې راوپارول، ان تر دې د امریکا د زاړهپالي صدر هارډ کور ګڼل کېدونکي ریپبلیکن خلک یې هم راوپارول. بله هغه خپل نړیوال اتحادیان یا ائتلافیان چې د ناټو غړي هیوادونه پکې شامل دي، اروپایان پکې شامل دي، مرور کړل. ان تر دې خپل ډیر نږدې ګڼل کېدونکی هیواد دوست او شریف هیواد کینیډا یې هم ډیر سخت خپک او د هغې علت و د هغو خلاف ټیرف. بیا د دې نه وروستو صدر ډانلډ ټرمپ دریم توکی چې دی هغه دی په کور دننه د هغه خلاف دسیسې، محکمې او قضیې او څلورم او مهمترین ټکی دا راغی اوس چې هغه د عیسایانو چې په ټوله نړۍ کې نږدې 1.8 بلیونه یا خواوشا 2 بلیونه دي هغه مرور کړل. څنګه یې مرور کړل؟ هغه د ویټیکن روحاني مشر پوپ 14 چې دی په هغه ډېر سخت تنقید وکړ. هغه یو بد سړی وګڼه، کمزوری سړی وګڼه او په دې حال کې هغه خپل یو عکس چې په اے آئی یا آرټیفیشل ټیکنالوژي جوړ شوی وو ځان پکې د امریکایي مطبوعاتو تر مخه د یو مسیحا په توګه باندې یعنی د عیسی علیه السلام سره تشبیه ورکړه. که څه هم هغه پوسټ د ړنګ کړی دی، لرې کړی دی او لومړی ځل دی چې دا زاړهپالې، قهرجن او ناړامه ګڼل کېدونکی ولسمشر چې دی د پشاش پوسټ لري که او پلمه او بهانه یې ولټول او دا یې وویل چې دا پوسټ در اصل د ریډ کراس یا سور صلیب د یو ډاکټر په توګه باندې د یو معالج په توګه ښودلی و، نه چې ځان یې عیسی ګڼه. دا هغه څلور ټکي دي په کوم باندې چې داسې معلومیږي د ټرمپ طاقتوره واکمني چې دا هغه د خطر سره مخ کېدونکې ده. په دې باندې به لازمه ده په امریکا کې دا صدر ټرمپ پلویان خپوي او دغه مخالفین به خوشحاله وي. دغه په مخالفینو کې ریپبلیکن امریکایان شامل دي او نږدې 50 میلیونه عیسائی ووټ ورکوونکي شامل دي. د دې نه علاوه په نړۍ کې عیسایان چې دي هغه ټرمپ ته غوسه دي. فلسطینیان او داسې نور چې ایرانیان دي او د ټرمپ مخالفین دي هغه هم په دې خبره خوشحاله وي. او یو خبره چې د پروګرام کې به زه په آخر کې کوم هغه دا ده چې کله ټرمپ په واک کې راغی نو په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف پلویان ډېر خوشحاله وو چې اوس په عمران خان رازاد شي، خو په ممکنه توګه هغه به اوس د په زوال خوشحاله وي. البته اوسني واکمنان د پاکستان به یقینا چې ټرمپ واکمني چې دا که د خطر سره مخ کېږي نو هغه به خفه وي. څنګه دا به زه په آخره کې وایم. راځئ چې شروع کړو د پروګرام چې ټرمپ در اصل ولې د زوال، واکمني د زوال یا خطر سره مخ کېدونکی ده یا په ممکنه توګه هغه په راتلونکو انتخاباتو کې میډ ټرم انتخاباتو کې د امریکایانو رای وانغستی شي. د امریکایانو رای به ولې وانخلي دا باندې چې باس کوو نو هغه دوه ټکي دي. یو، د ایران خلاف جګړه او د ایران خلاف د جګړې د لاسه په امریکا کې ګراني سیوا کېدل. د ایران خلاف خبره نیویارک ټایمز چې د امریکا معتبره ورځپاڼه ده هغه یو ډېر غیر معمولی بېمثله آرټیکل ولیکه او هغه کې دا دعوه وکړه چې په وایټ هاوس کې یا سپینه ماڼۍ کې یې د هغه خلکو سره خبرې کړې دي کوم چې ټرمپ ته ډېر نږدې وو او د نتنیاهو وایټ هاوس ته د راتګ په وخت او ټرمپ لمسول یا تیرباسل چې د ایران خلاف جګړه شروع کی په دې وخت کې موجود وو. نیویارک ټایمز لیکي چې دا جګړه نه امریکا کوله او نه د امریکا
تکول پکار وو او نه د حاجت وو. خو در اصل د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د تیر باسه او ډیر زر زر ورته یو داسې پریزنټیشن وخو په کم کې چې ټرمپ ته وویل که موږ حمله وکړه نو د ایران مشران به مړه کړو، د هغو د اټمي پروګرام چې کوم پروجیکټ دی دا به له منځه لاړ شي، پوځ به یې کمزوری شي او په ایران کې به بدلون راشي او د هرمز سټریټ چې دی یا تنګه چې دا به آزاد شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د یوازې د هغه د دفاع د وزیر نه علاوه نور په دې باندې څوک نو خوشاله، ان تر دې د هغه نائب صدر یا مرستیال ولسمشر جې ډي وینس چې دی هغه د مخالفت کوو. خو ټرمپ زر زر په بیړه بیړه د بنیامین نتنیاهو دغه پلان چې هغه جوړ کړی وو، پریزنټیشن یې ورته کړی وو، په یقین وکړو په سباله په ایران حمله وکړه. د ایران د جګړې دا دی ډیر وخت وشو، نه رژیم چینج وشو، نه پوځ کمزوری شو او نه د هرمز تنګی ونیو. مقابلتاً په نړۍ کې ګرانی راغله. د ټرمپ نه یوازې په دې باندې په کور دننه امریکایان ناخوښه دي، بلکې د ټرمپ انډیوالان چې ناټو اتحادیان پکې شامل دي هغه هم ناخوښه دي. په نور نړۍ کې هم چې ګرانی شروع شوې ده خلک په دې باندې ډېر فکرمند دي. اوس ټرمپ د دې جګړې نه د وتو لارې ګوري. ان تر دې پاکستان باندې یې جرګه جوړه کړه، ایرانیان راغوښتل، هغه ورته وایي چې موږ ستاسو شرطونه نه منو. د امریکا صدر ولسمشر نائب چې دی هغه جې ډي وینس وویل چې موږ ډېر لچک مظاهره وکړه، خو په دغه مذاکراتو کې تاسو ولیدل چې ایرانیان وویل چې موږ ستاسو شرطونو ته هم نه یو منلو ته تیار او په تاسو باور کولو ته هم نه یو تیار. نن ټرمپ سهار 10 بجې د امریکا په وخت مطابق نږدې 12 ساعته مخکې د هرمز د جنوبي سمندرونو چې دي هغه یې کلابند کړل. دا به تر څو پورې کلابند ساتي؟ جازونه به تر څو پورې نه ځي او نه به راننوځي؟ د دې باندې خبره د وخت نه کول مخکې ګران دي. خو ایران په جواب کې ویلي دي چې موږ به دوی باندې جواب یا غچ یا حمله کوو. اوس د دې نه ټرمپ شاید دا ګټه هم پورته کوي چې اوس نن د پاکس نیوز خبر دا و چې نږدې 121 آیل ټینکر چې دي یا د تیلو وړونکي غټ جازونه چې دي هغه امریکې ته روان دي تش، او هغه به د امریکې نه تیل اخلي. دا یو بله په دسیسه او پروسه ده، خو زه په دې پروګرام کې ډېر بحث نه کوم. دا د ټرمپ د غیر مقبولیت په امریکا کې او په نړۍ کې د نتنیاهو په لمسه باندې د ایران په جنگ کې د شاملېدلو غټ چې کوم تفصیل دا غدا ده. ګرانی چې دا هغه امریکایانو ته د قبول وړ نه ده، ځکه چې ولسمشر ټرمپ په واقع د راتګ نه مخکې د تیلو نرخونو راکمولو لوز کړی وو، په پخواني ولسمشر بایډن باندې تور پورې کوو چې د لاسه د هر څه غرق دی او برباد دی او زه به د هر څه سم راسم کما. امریکایانو رای ورکړه. اوس هغه امریکایان منګول هم وروړي، لاس وروړي چې هغه سهار د تیلو پټرول پمپ چې ورته وي دلته ورته ګیس سټیشن وی لاړ شي او د 2 روپو چې به کوم یو ګیلن تیل اغسته هغه اوس په 4.5 روپۍ اخلي، 4.5 ډالر باندې اخلي. 2 چندن هم زیات سیوا شوي دي. هغه خپل جیب ته ګوري، د خپل کور بجټ ته ګوري او ولسمشر ته ګوري. هغه په دې خپه دي. د دې ډایرک یا نیغ په نیغه اثر به په راتلونکو انتخاباتو کې د ټرمپ د واکمن ګوند چې کوم دی ریپابلیکن دغه خلاف پرایو کې په ممکنه توګه لیدل کېږي. اوس بلې خبرې ته چې راشو، دویمه چې کوم د ټرمپ خلاف چې دی هغه د ټرمپ واکمني چې د غیر مقبوله کوي هغه د امریکا لپاره د امریکا نړیوال اتحادیان دي، ناټو ده. ناټو تر اوسه پورې د ایران خلاف د امریکا سره په جنگ کې نشو شامله. هغه پیسې چې ټرمپ ته غواړي د اوکراین لپاره د روس خلاف هغه ورنه کړي. د ناټو اتحادیان چې پکې د امریکا اتحادیان چې پکې برطانیه شامل ده، فرانس شامل ده، جرمني شامل ده، کینیډا شامل ده، هغه د ټرمپ هغه باندې ډیر زیات بیساری ټیرپ چې دي تعرفي چې دي هغه ورولګولې هغه تل خوشاله دي. نو امریکا په پوز کې او د امریکا په بیوروکراسي کې دا خبره محسوسيږي چې ټرمپ لګیا خپل نړیوال طاقت بایلي. کله نړیوال اتحادیان ته بیل شو جدا شوته، د دې نه بغیر د امریکا حیثیت چې دی نړیوال پاور چې دی هغه کمزوري کیږي. اوس براشو د ټرمپ رویې ته، د ټرمپ چلن ته، د خپلو په امریکا کې دنه رویه چې دا لومبه ځل نه دی چې هغه په یو چا باندې تنقید کوي، هغه ته بد وي، هغه شرمي. یعنی د پاپ خبره کوم، د پاپ لیو خبره کوم، سوارلسم. خو دې نه مخکې تاسو کو ګورئ نو هغه خپل مخالفینو ته یعنی داغه چې کوم صدارتي یا ولسمشرۍ مخالف کاندید واغې ته به کروکډ وي،
هیلری کلینټن ته، بایډن ته به سلیپي جو وي. دا اوسنی چې کوم د خارجي چارو وزیر د بهرنیو چارو د مارکو روبیو د ته به شارټ یا لیټل روبیو ویلو. یعنی خپل مخالفین خود کنزل را کنزل او پای کې په امریکا باندې په امریکا کې په دې باندې باسونه کېدل. خو دا ځل چې کم کار دا وکړو دا دریم ټکی دی او غټ ټکی دی کوم چې زه وایم. او د هغې د لاسه ټرمپ چې واکمنۍ ته د خطر کم تصور دی په دنیا کې او په کور دننه د هغه رایو ته هغه ډېر جنجالي دی. هغه دا دی چې د په ویټیکن باندې کوم چې د عیسایانو په ټوله دنیا کې روحاني مرکز دی او د هغې چې کوم مشر دی کوم ته چې پوپ ویل کېږي لیو وینوم دی لیو څوارلسم، نو په هغه د ایران د جګړې مخالفت وکړه وچ د ټرمپ دا تګلاره چې د سمه نه ده. ټرمپ د هغې په جواب کې په لیو باندې تنقید وکړه وچ دا ناسمه سړی دی، یریدونکی سړی دی، غلط سړی دی، د هیڅ حق نه لري. د هغې په جواب کې یو وار بیا پاپ لیو چې دی الجزایر ته روان و، په جاز کې خبریالانو ته وویل چې زه د ټرمپ نه یریږم. دا لومړی ځل دی چې ټرمپ خپله بېعزتي او توهین محسوس کړ او د دې په جواب کې وویل چې ښه زه د هغه نه معافي نه غواړم او د امریکا په بهرنیو چارو کې باید پاپ کار ونه لري. دې خبرې په نړۍ کې عیسایان راقارولی وو، خپه کړي وو، غوسه وه، ناراضګي وه، ځکه چې په امریکا کې عیسایت په بنیاد باندې ټرمپ ووټونه اخیستل. خلکو ته ویل چې زه په واک کې راشم نو عیسایت مذهب چې دی پای کې د اسقاط حمل اجازت نشته، زه په دې پابندي لګوم. خلکو په دې بنیاد رای ورکړې وه. په امریکا کې نږدې 50 لکه خلک چې دی دا عیسایان دي، اکثریتي عیسائی هیواد دی او رای ورکوونکي عیسایان دي. په دې کې د ریپبلیکن هم دي، په دې کې د ډیموکریټ هم دي، خو زیاتره هغه خلک چې په مذهب یقین لري هغه ټرمپ ته په دې بنیاد رای ورکول. هغه خلک اوس خپه دي چې دا ټرمپ خو د عیسائی مذهب توهین کوي لګیا دی. او بیا په داسې حال کې د خپل یو داسې عکس چې په AI باندې مصنوعي ځیرکتیا باندې جوړ شوی او پای کې ځان د سپینو سرو جامو اغوستې وي او په لاس یې رڼا خطا، په بل لاس یې چا په سر یې ښودی ناروغه تن په سر هغه جوړی د روحاني تصور. او خلکو چې کوم نن ما پروګرامونه اورېدل د امریکایي میډیا نو هغو دا ویل چې کوم د عیسایت یا د مسیحیت یا د کلیسا یا د جیزز د عکسونو د تاریخ پوهان دی هغه دا ویل چې دی عکس کټ بټ معنی دا ده چې دی ځان د عیسی علیه السلام سره تشبیه ورکوي. که هم ټرمپ نن وویل چې نه دا عکس داسې نو جوړ کړی، دا عکس خو د سور صلیب د یو ډاکټر په توګه جوړ کړی و، بیا لرې هم کو. خو عیسایان وایي چې دا پلمه بانه چې ده دا اوس په اسانۍ سره ټرمپ د دې نشي وتی، نشي خلاصېدی. د امریکا طاقتوره میډیا په دې باندې ډېر زیات باز کوي او د نړۍ طاقتوره میډیا په دې باندې باز کوي. د امریکا طاقتور صدر په ممکنه توګه د خپل طاقتور واکمنۍ، د خپل ملګرتیاګانو، د خپل بزنس او کاروباري چال چلن یا چالاکۍ په بنیاد باندې ځان د جنجالونو نه خلاص کړي. خو په امریکا کې یو شی دی هغې ته وایي نیریټیو، پبلک نیریټیو، ولسي رای. دا بدلول چې دی دا ډېر ګران کار دی. یو ځل چې دا شک پیدا شي چې دا سړی چې دی مشکل لري، جنجال لري او په مذهب باندې هم د ټوکې کوي، نو د هغو رای په دې بنیاد باندې بیا بدلیدل چې دی ګران کار دی. دا نه بیا د نتنیاهو په امریکا کې د یهودي طاقتوره لابي چې د هغې په پیسو باندې کېدی شي، نه په میډیا کېدی شي، نه په جنګونو کېدی شي، ان تر دې که د ایران خلاف جنګ وګټي هم، د هرمز تنګې خلاص هم شي، تیل ارزان هم شي، بیا به هم د امریکایانو په راتلونکي میډ ټرم انتخاباتو کې تر ټولو غټ د مخالفینو ټکې هم دا وي چې دا سړی چې دی د خو په عیسایت پورې ملنډې کړي دي او په پاپ چې د دنیا غیر متنازع تن ګڼل کېږي او د عیسایان د خپل روحاني مشر په توګه متفقه توګه مني، اکثریت یې مني، هغه پورې ملنډې کړي، دا به د خلاف استعمالېږي. اوس آیا دا یو بلاسفمي ده؟ دا د مذهب سپکاوی دی؟ نو په نور نړۍ کې په ممکنه توګه داسې وي. مثال په توګه په افغانستان کې تاسو ته یاد دي چې د مذهب د سپکاوي چې کوم یو واقع د ډیره مشهوره واقع ده، که تاسو هغې ته وګورئ چې پای کې د کلکاني بچه سقاو راپورته شو او د مذهب د کم چې د ماډرن ریفارمز د هغې خلاف هغې ته د کفري نظام سره تشبیه ورکړه او خلک یې راوپاروه. دغه شان په پاکستان کې په نور نړۍ کې هم وخت په وخت شوي دي. خو په امریکا کې چې کوم فرست د قانون دی، هغه قانون چې دی هغه دا دی چې په دې کې
امریکا کې دننه د بیان د ازادۍ حق دی او بلاس په ملا نشته دی. د بیان د ازادۍ در مخه هر سړی دا کولی شي چې په یو چا باندې تنقید وکړي، انتقاد وکړي او هغه غیر قانوني کار نه دی. نو په قانوني توګه خو د جنجال سره دلته دې څه نشي مخکې دی، یعنی دا د واکمنۍ د ختمېدو لپاره سبب نشي جوړېدی. خو د خلکو رای چې دی هغه خامخا د ټرمپ نه چې دی هغه اوښتی شي او پای کې به میډیا او د ټرمپ مخالفان کورني هم او نړیوال هم ډېر سخت رول او کردار ادا کوي. اوس به راشو چې روغه به وشي که نه، دا جداګړې خبر د پاکستان په دې کوششونو څه کوي او څه نه کوي. خو ټرمپ چې کله په واک کې راغی نو پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د عمران خان چې اوس په زندان کې دی پلویان ډېر خوشحاله وو. هغوی دا خیال کوو چې ټرمپ د عمران خان ملګری او دوست دی او دی به آزاد کړي. هغه شان ونه شو. د عمران خان د مخالفینو سره ملګرتیا شروع کړه، شهباز شریف سره او د فیلډ مارشل عاصم منیر سره. هغه ته طاقتور او فیورټ او ملګری ویل. پاکستان دا وخت په نړۍ کې د خپل دی رول لپاره او د امریکا د ولسمشر ملګرتیا د حصول لپاره ځان خوشاله ګڼي او ډېر خوشحالۍ اظهار کوي. خو که ټرمپ واکمنۍ په میډ ټرم کې انتخابات کمزوري کېږي او د واکمنۍ کمزوري کېږي او کورنۍ فشار پسې واقعېږي، نو په ممکنه توګه دا د اوسني پاکستاني واکمنانو لپاره د غم او د مشکل خبر وي. زه به کوشش کوم چې په راتلونکو ورځو کې ریګولر یا مسلسل پروګرامونه کوم، ډېر لوی حاضري نه کوم. تاسو زه بخښنه غواړم د لوی حاضرۍ غیر حاضرۍ لپاره. د کارونو مشکلاتو د لاسه تاسو کولی شئ چې د بی کاسټ یوټیوب چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ما په خپلو نیکو هیلو کې یاد ساتئ چېرته چې ورځ دلته مو ښه ورځ، چېرته چې شپه ده هلته مو ښه شپه په مخه.